د یو ورور پوښتنه کوي ما د حج لپاره پیسې جمع کړي دي 2 کاله کېږي هغه د زکات نصاب ته رسیږي خو تر اوسه مې د حج نوبت نه دی راغلی نو زکات پکې فرض دی که نه بالکل فرض دی تر څو پورې چې حج ته نه یې تللی ستا سره جمع وي یا په بانک کې جمع وي یا ستا سره جمع وي نو تر څو پورې چې استعمال سوي نه وي دا ستا مال دی که کال په تیر سو نصاب ته رسېدلی یا دا پیسې یا د نور مال سره یو ځای نو دا مال ستا مال دی که کال په پرسو او نصاب ته رسېدی یا دا یوازې یا د نورو سره یو ځای زکات به یې ورکوې که څه هم تا د حج دپاره جمع کړي همداسې کله یو څوک پیسې کښېږدي وایي کور به رانیسمه نو صحیح ده تا خو د کور په نیت باندې ایښي دي نو دا د کال پرسو او پیسې نصاب ته رسیږي نو زکات وخت رالی زکات به یې ورکوې که یو څوک هلته دروازې سره نږدې دي هغه دروازه بنده کوي یخ راځي همداسې یو چا پیسې جمع کړي دي د دې دپاره چې د زوی واده به کومه کال پرسو نو تاله د زوی واده نه دی کړي نصاب ته رسېدلی زکات پر فرض دی زکات به ورکوې داسې یو چا پیسې جمع کړي دي مثلا خپل واده به کومه تو به سره تا واده نه دی په کړي کال پرسو نصاب ته رسېدلی زکات پر فرض دی زکات به ورکوې پرستلس دا ورور پوښتنه کوي که یو چا ډېر قسمونه اخیستي وي او بیا د کفارې په ډول روژې ونیسي نو په یوه کفاره باندې د ټولو قسمو غاړه خلاصیږي که نه خلاصیږي د هر قسم لپاره به جدا کفاره نیسي 3 روژې د هر قسم کفاره زموږ فقهای کرامو په اصطلاح کې دې ته تداخل وایي نو د 2 3 5 قسمو لپاره یوه کفاره چې 3 روژې دي په دې غاړه نه خلاصیږي د یوه قسم لپاره جلا 3 روژې د بل قسم لپاره جلا 3 روژې د بل دپاره جلا 3 روژې د بل دپاره جلا 3 روژې د قسمو کفارې د تداخل نه قبلوي هر قسم ته به جلا جلا روژې نیسي پوه سو په مسله باندې زم کړل دا ورور پوښتنه کوي زما کورواله مریضه وه زما او د هغې د وینې ګروپ یو و نو ما هغې ته وینه ورکړه اوس په دې غمګین یم چې نکاح ته خو به نقصان نه رسیږي نه نکاح ته کوم نقصان نه رسیږي په دې باندې نو نکاح نه خرابیږي چې تا وینه ورکړي و هغې ته په دې باندې کوم مشکل نه واقع کېږي نکاح برقراره ده مولوي صاحب بعضی زنانې خپل نوکان غټوي خو پاک یې ساتي خیره نه پکې پرېږدي دا غټول یې جایز دي که نه دي جایز ناروا دي د نوکانو پرې کول په دې خاطر ضروري خو دي چې پاک سي پاکول خو دي د دې نه علاوه د نوکانو پرې کول دا شرعي حکم دی 10 من الفطره دا 10 شان دا د فطرت احکام دي 10 من سنن المرسلین 10 کارونه دا د ټولو انبیاو طریقې دي په هغو کې اول کار قص الاظفار د نوکانو پرې کول زموږ حضرات فقهای کرام رحمهم الله فرمایي وایي په هره هفته کې که در هرې هفتې واوښتلې په 15 ورځو کې نوکان اخیستل پکار دي او که در دې واوښتل نو په 40 ورځو کې نو ضروري دي تر 40 ورځو نوکان اړول دا ناجائز دي ناروا دي نو که څه هم پاکې ساتلی بیا هم ناروا دي په دې باندې ګناهګاریږي
مولوی صاحب زما یو پوښتنه ده، زما یو ورور و چې په حق ورسېدي، زه د هغه ماشومانو او ښځې ته د کور سامان وړم، مثلا خوراکي شیان، او هغه ماشومان چې ناروغه وي زه ډاکټر ته بیایم او پیسې په مصرفوم، او دی خبر نه دی چې دا کار د زکات کې کوي، او که همداسې آیا زما زکات قبلیږي او کنه، او زه د زکات په نیت ورکوم؟ بالکل قبلیږي، خو یو شی د زکات په شي کې ضروری دی چې د زکات په پیسو کې قبض ضروری دی. قبض چې شي ضروری دی؟ قبض ضروری دی. مثلا مثال وسوایم، وستا چې دی بوتلی و ډاکټر ته ورښکاره کوي، نو د ډاکټر فیس تا ورکي، نو د ډاکټر پیسې چې تا د ډاکټر فیس ورکي، دا پیسې چا قبض کړی؟ دا چا نه قبض کړي؟ نو په دا ځای کې اوس قبض نه رالی. یو خدا دې چې تا د ډاکټر د دوا ورته نوشته کړله، هغه دوا دې راوړل ور دې کړل، بالکل زکات صحیح سو. د کور لپاره دې اوړه وریجې واخیستې ور دې کړې، بالکل صحیح دي. وینا نه غواړي چې دی د زکات مستحق وي، ته د زکات شی او شی راوړې ورې کې دی د زکات مستحق وي، وینا نه ده ضروري، زکات ادا کیږي. خو یو شی ضروری دی، هغه دا چې بعضې شیان بیا داسې وي چې په هغه کې قبض نه وي، نو قبض ضروری دی. که قبض پکې راغلی وي نور زکات ته وینا نه غواړي چې دی د زکات مستحق وي، بالکل یې ورکولی شي. مولوی صاحب زه یو مشکل لرم، دعا راته وکړه، الله جل شانه دی مشکل حل که، او الله جل شانه دی د ټول ملګرو مشکلات حل کی. هر ملګری چې مشکل لري، د هر قسم مشکل د حل لپاره د قرآنی دعا لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دا دعا دا چا دعا دا؟ دا ذنون. دا چا دعا دا؟ ذنون. ذنون څوکو؟ نون ماهی توای، ذنون ماهی والا یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام په غم کې وو، دا دعا یې وویله. الله جل شانه وای د دې دعا په برکت باندې ما د غم خلاص کی. وکذلک ننجي المؤمنین، همداسې چې څوک دا دعا وای مؤمنان زه د غم خلاصوم. چې هر قسم مشکل لري، بس دا دعا ډیره په کثرت سره په ولاړه په ناسته وایه او په یقین سره وایه، ان شاء الله العزیز داسې په ورځو کې به الله پاک مشکل حل کړي. محترمه بښتنه مې دا ده چې موږ نظامیان یو، حکومت موږ ته د ژمي البسه راکوي، لکه څه شي؟ لکه زیر څه شي ده؟ لکه زیر دریشي، لکه زیر دریشي، جرابي وغیره. دا شان موږ په شخصي ژوند کې استعمالولی شو، او یا چاته دا ډېر جمعه دا مسله ویلې وه که تا ته ملکیتن در کړي وي، نو بیا ته مالک کې خپل هم استعمالولی سي او بل ته هم ورکولی سي، او که خالد استعمال د پاره در کړي وي نو بیا استعمالولی سي، بل ته نه سي ورکړی. بالغ امرد استمراری امامت کولی سي کنه؟ که بالغ وي او سبب د محل د شهوت نوي او نور شرایط پکې پروي، محل د شهوت او د فتنې نوي، بیا مشکل نه لري. او که محل د فتنې بیا نه دی پکار. ډېر سخت مریض یم، نو تاسې دعا راته وکړئ او د علم دعا هم راته وکړئ، او یو وعده به هم درته وکړم د خیر، الله پاک دې صحت هم درکړي. سیدنا ایوب علیه السلام دعا وایه، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سیدنا ایوب علیه السلام مریض و، د مرضی په وخت کې دا دعا وویل، الله پاک شفا ورکړ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا دعا وایه چې هر قسم مریضی وي الله پاک به شفا درکړي. او د علم د پاره د سیدنا موسی علیه السلام دعا. مختص د الله پاک عجب کتاب را کړی دی. اوهو قرآن عجب کتاب دی، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هر څه په قرآن کې سته، د هر غم علاج پکې سته. څه کوي چې موږ د هر شي سره اشنا یو. موبایل رالی
د موبایل په هر سیستم باندې وس موږ الحمدلله پوهیږو هر څه خبر یو خو یو د قرآن سره ناشنا یو هر غم هر تکلیف هر مریضي هر مشکل دا په قرآن کې حل کیږي خو زه نه یم سره اشنا دا زما مشکل دی نو د علم دپاره د سیدنا موسی علیه السلام دعا وایه سیدنا موسی علیه السلام کومه دعا ده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي او بل د چا دعا ده د سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم دعا ربي زدني علما دا خو نو عریضه ده د مخل دا نسم ویلی مختصر لیکي زما امید لرم چې روغ او جوړ به زما پلار د شکر مریض دی درخواست درته کوم چې دعا ورته وکړي الله جل شانه د شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي او د شکر مریضي وظیفه هم راته وشي سورة الفاتحه په اوبو باندې وردموه د هر مرض دپاره شفا ده سورة الفاتحه پښتنه د لمانځه په اول رکعت کې لنډ سورت وویل سي په دوهم رکعت کې اور سورت وویل سي څنګه دی مشکل بنه لري په قصد باندې ویل منځ مکروه کوي کراهت تنزیهي دی په قصد باندې دا عمل کول او که په خطا او په سهو باندې وسی بیا پروا نه لري په قصد باندې داسې کول چې دوهم رکعت پر اول رکعت باندې د 3 آیاتو په مقدار باندې زیات سي نو په لمانځه کې کراهت تنزیهي راځي زما مور بیبي وفات شوې ده ستاسو په درخواست کې د دعا ضرورت الله پاک دې رحمتونه په نازل کې ستا پر مور او پر ټولو مسلمانانو باندې چې من دي وفات شوي دي او د مور دپاره 2 شی ضروري دي د مردګانو لپاره یو دعا د مغفرت بل صدقه و خیرات د جمعې د لمانځه نیت څنګه دی فرض دی یادېږي واجب نه فرض د جمعې لمونځ فرض دی واجب نه فرض یادېږي محترم کسی از من سوال کرد که من در خارج در ملک کفر زندگی می کنیم و در یک دکان کار می کنیم که در آن شراب هم سودا می شود آیا برای من اسلام چه حکم در جواز نداره که شما در کار شراب و در دکان که در اونجا شراب فروخته میشه شما در اونمو حرام کمک میکنی جواز نداره در نور ببل جمعه توسط